سلامونه او هرکله د لوی مهربانه رب په نامه د نن موضوع زما د یو سوال څخه شروع کیږي. سوال څه داسې دی: پنجابي آرمي ولې غواړي د خپل سلیکټډ یا ټاکل شوي حکومت د لارې په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو بندیز ولګوي؟ دې سوال ته به په دې ویډیو کې جوابونه له ما سره اوسئ، تر اخره ویډیو وګورئ او له ملګرو سره شیر کړئ. لکه څنګه چې موږ د پنجاب جوړ کړل شوی نصاب لوستلی دی او خاص کر د مطالعه پاکستان یا مشرتي علوم د لارې پنجاب د پښتنو، بلوچ او سندیانو ماشومانو ته د وړکتوب څخه دماغ مغز وینځلي یا برین واش کوي او پنجاب ورته مشر ورور او پنجابي آرمي ورته عظیمه او اسلامي آرمي او د پنجاب بالادستي ورته د یو داسې آئین یا اساسي قانون د لارې ورپېژني چې د درې واړو صوبې یو شي. هم د پنجاب چې څه غواړي هغه به قانون کیږي، ځکه د آبادۍ یا د مشر ورور مرتبې یا د برترۍ له وجې په د پښتنو، بلوچ او سندیانو په وسایلو د قبضې کولو لپاره هم قانون پنجاب جوړوي. بیا د خپل نصاب او د پنجابي میډیا د لوري دغه پنجابیان د پښتنو او نورو قومونو خپل دروغ مني، لکه څنګه چې لیاقت علي خان جناح پنجابي جرنیلان او د اردو ژبې تاریخ په یو داسې انداز کې ورښایي چې پښتانه او نور قومونه د پنجابي او د اردو ژبې بالادستي او د خپل قوم او ژبې د پښتو د احساس کمترۍ په مرض اخته شي. لکه څنګه چې اردو ورته قومي ژبه او پښتو چې په پښتونخوا کې له 80 میلیونو څخه د زیاتو پښتنو ژبه ده علاقایي ژبه ورښودل کیږي، او د اردو ژبې ورته داسې معنا کیږي چې د ترکي د کلمې څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې لښکر ده، او د اسلامي ژبه ده چې په اصل کې اردو او هندي یوه ژبه ده. په لیکلو یا رسم الخط کې فرق دی. اردو په عربي یا فارسي ناستعلیق الفابet لیکل کیږي او هندي په دیوانګري رسم الخط لیکل کیږي، چې په اردو کې عربي او فارسي الفاظ دي او په هندي کې سنسکرت. خدا چې پښتانه سپېڅلي مسلمانان دي، نو که چیرې ورته اردو د هند یا د هندوانو ژبه ورپېژندل شوې نو بیا به پښتنو نه منله چې د پښتونخوا د دفتر ژبه شي. لکه څنګه چې بنګالیانو د خپلې ژبې د رسمي کېدو او حاکمیت لپاره د اردو ژبې څخه د خپلې مورنۍ ژبې د خپلواکۍ لپاره ټول بنګال ته ازادي واخیستله. اوس په خپله خاوره خپل اختیار دی او د پاکستان څخه د پرمختګ په ریس کې ګړندي دي. اصل خبرې ته راځم. پنجابي آرمي د قومونو د غلامۍ لپاره تعلیمي نصاب، پنجابي میډیا، په وړو قومونو کې خرڅ شوي د پنجاب غلامان چې د چوکیو د شهرت او روپو په بدل کې خپلې صوبې وسایل او پریکړې د پنجاب آرمي ته حواله کړي دي. لکه څنګه چې د بابړي شهیدانو مسله پټه پاتې شو، لکه څنګه چې د سوات، بونیر او فاټا د اپریشنونو ظلمونو مسلې پټې پاتې وي. خو کله چې د پنجابي آرمي د پنجابي میډیا په مقابل کې سوشل میډیا عامه شوه او د همدې لارې د پنجابي آرمي پټې لوبې پښتون ولس ته ښکاره شو، او د پی ټي ایم غږ یا اواز چې د پنجابي آرمي په مقابل کې یې کړی دی په چټکۍ سره د پښتون ولس اواز شو، نو د پنجابي آرمي خطر احساس کړو. نو پنجابي آرمي په خپل سلیکټیو ګورنمنټ د لارې غواړي چې په سوشل میډیا قدغن یا بندیز ولګوي چې پښتانه د خپل حق غوښتنه او په پښتنو د شوي ظلمونو پوښتنه ونه کړي، او هغه 3 میلیونه ډالر چې امریکې د قبایلو په بیرته د آبادکارۍ لپاره ورکړي وي هغه پنجابي جرنیلانو په خپله عیاشۍ او پنجاب ولګولې. د سوشل میډیا د لارې بلوڅو، پښتنو او سندیانو چې د خپلې ژبې او د خپلو وسایلو او اختیار اواز پورته کړی، نو پنجابي آرمي هم په سوشل میډیا د پابندۍ لارې چارې پیل کړي دي. ملګرو اوس به په دې ویډیو کې وګورئ چې پنجابي آرمي خپلې خبرې څنګه د پنجابي میډیا د لارې خپروي. جس طرح سوشل میڈیا ایڈوانس کر چکا ہے، جس قسم کی نیوز سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہے، جس قسم کی کنٹینٹ آ رہی ہے آل اوور دا گلوب، جس قسم کے چیلنجز پاکستان فیس کر رہا ہے، اس کے اندر کیا سوال جو اٹھائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، سوالوں کی بات نہیں ہے. آزاد بچے شہری آ کے احتجاج کرتے ہیں، آپ سیڈیشن لگا دیتے ہیں ان کے اوپر. وہ ایک انٹائرلی ڈفرنٹ ٹاپک ہے. نہیں اسی کے زمرے میں ہے. وہ سوشل میڈیا پہ تو متحرک تھے جو جیل جا کے بیٹھ گئے. لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے قانون بنانا ہے تو مین سٹیک ہولڈرز ہیں، سول سوسائٹی سٹیک ہولڈر ہے نا اس کی، کیونکہ یہ لارجلی پاپولیشن کو افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ لارجلی پاپولیشن استعمال کرتی ہے. آپ کے پاس فورمز ہیں، آپ ٹی وی پہ جاتے ہیں، اخباریں آپ کو کوٹ کرتی ہیں، عام لوگ جو اپنا ویو دیتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو دیتے ہیں. تو
पहले इस कानून को आपने फाइनलाइज कर दिया, पब्लिक डोमेन में देते, कहते जी ये हम कानून बनाने लगे हैं, इसके ऊपर आप अपनी राय दें, और उसके ऊपर आरात ही इस तरह की लोग कहते हैं कि अथॉरिटी ना बनाए, एक आदमी को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो आदमी फैसला करे कि वो नेशनल सिक्योरिटी की या उसकी डेफिनेशन क्या होगी, और वो अपनी मर्जी से डेफिनेशन इस्तेमाल करेगा। कल्चरली, एथनिकली, हर किस्म के तौर पे जो ऑफेंसिव मवाद हो, कोशिश की रेगुलेट करने का मतलब स्ट्रेंगुलेट करना नहीं होता, रेगुलेट का मतलब होता है एक्सेसेस खत्म करना। आप अगर स्ट्रेंगुलेट करने यानी गला दबाने की तरफ चले जाएंगे। पंजाबी आर्मी ته داسې و میډیا په کار ده چې د پنجابي آرمي د خوښۍ خپرونې وکړي، ځکه چې آزاده میډیا به ولسونه د پنجابي آرمي د غلامۍ څخه آزاد کړي. ملګرو دا هم د پی ټی ایم برکت دی چې دا ځل پنجابي آرمي د پښتنو غږ یا आवाज بندولو په خاطر عمران خان چې په قوم پښتون دی خو خپله ژبه پښتو نه ده زده، نو دا یې وزیر اعظم کړو او د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د نیم نه زیات پښتانه وزیران کړو، ځکه چې پښتانه به د پښتنو په وزارتونو کې وژل کیږي، نیول کیږي، جیل ته باستول کیږي، او د کومو قبایلو چې کورونه او بازارونه وران شوي که هغه حق غواړي نو به ډبول کیږي. د پنجاب میډیا بار بار وایي چې وزیر اعظم او وزیران پښتانه دي، نو تاسې له خپلو پښتنو څخه حق وغواړئ، خو د تش په نامه پښتانه خپلې کرسۍ او ځان ساتي، او چې په پښتنو څومره ظلمونه کیږي دوی پرې سترګې پټوي او غوږونه ټپوي. خوشحاله آباد او سوکاله ژوند ولرئ. د الله په امان.